د پاکستان کرکټ بورډ په دې هلو ځلو کې وو چې څنګه د بنگلاديش کرکټ بورډ او مینوالو سره د کړې ژمنې په خاطر باندې حد اقل د هند او کرکټ نړیوالې شورا پر وړاندې یو اقدام واخلي. دوی ونه کړی شو یا ونه غوښتل چې له ټول شلګریز نړیوال جام څخه پریکون وکړي، خو تازه اعلان کړی چې د هند پر وړاندې له سیالۍ به پریکون اعلان کړي او پریکون اعلان کړ، البته دا سیالي نه کوي. زما چې څومره د کرکټ پوهاوی د هند او پاکستان میچ تر نورو ډیرو سیالیو مینوال هم ډیر لري او انکم هم ډیر لري. نن سبا کرکټ ټول بزنس دی او د کرکټ نړیواله شورا چې هر ځل په ګروپي پړاو سیالیو کې هند او پاکستان سره مخ کوي، دغه وجه هم دا وی چې له دې سیالۍ څخه دوی ډیر انکم ترلاسه کوي. نو پاکستان وغوښتل چې دغه تاوان د کرکټ نړیواله شورا ته چې مشري اوس یو هندی کوي او دغه راز د هند کرکټ بورډ ته هم ورسوي. د دې سره سره د دې بایکاټ بل تاوان هند ته له دې درکه رسیږي چې د دې نشرات هم هند کوي. نو دا یوه تازه کیسه ده، وبه ګورو چې دا مسله نوره کوم ځای ته رسیږي.